السلام علیکم ورحمت الله ګرانو دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. امید لرم چې ټول دوستان او زموږ د چینل تعقیبونکي به په خپلو کورونو کې او فامیلونو سره په خوشحالۍ او خوښۍ سره ژوند تېروي. محترمو دوستانو، موضوع مو د ترکیې هېواد د سکالرشیپونو د هغه امتحان او نتیجې د وتلو اړوند ده. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته مشخصا ووایو چې د دې سکالرشیپونو ثبت نام هغه لړۍ خو پای ته ورسېده. هغه امتحان یې کله دی، انټرویو لپاره تاریخ کومه دی، او همدارنګه ترکیې هېواد ته تګ په کوم تاریخ باندې کېږي. محترمو دوستانو، ضروري خبره مو دغه ده که چېرې تاسو چینل نوي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو له سره خوښه کړئ او په ټلګرام ګروپ کې خامخا ځان جوین کړئ، ځکه که ټلګرام ګروپ کې ځان جوین نه کړئ نو کله چې امتحان راورسېږي موږ هغه وخت کې تاسو ته د امتحان د سوالونو هغه نمونې اپلوډ کوو، عکسونه درته اپلوډ کوو چې دغه امتحان سوالونه دي او دغه په 2022 کې راغلي وو، دا په 2021 کې راغلي وو او دا په 2020 کې راغلي وو. نو هغه امتحان سوالونه که غواړئ ترلاسه کړئ نو په ټلګرام ګروپ کې خامخا ځان جوین کړئ. په کمنټ کې هم لینک شته او په ډسکرپشن کې هم لینک شته. فقط هغه لینک باندې کلیک وکړئ، په ګروپ کې خامخا ځان جوین کړئ. ښه محترمو دوستانو، د ترکیې هېواد د سکالرشیپونو ثبت نام پای ته ورسېد. ورسره خوا کې د روسیې هېواد د 15,000 بورسونو ثبت نام هم پای ته ورسېد. یعنې د 2023 کال لپاره نور ثبت نام ختم شو، نور څوک نشي کولی چې ثبت نام وکړي. هر کال چې دوی سکالرشیپونه اعلانوي په یو کال په یو تاریخ په همدې یو تاریخ په تقسیم اوقات باندې دوی کار کوي. یعنې که 2050 کې اعلانېږي، که 2013 کال کې اعلانېږي، نو همدې یو تاریخ باندې ثبت نام شروع کېږي، په یو تاریخ باندې ختمېږي. انټرویو لپاره خلک رابلل، دا د یو سکیجول مطابق دوی مخکې ځي. لومړی ضروري خبره دغه ده چې دغه سکالرشیپونو ثبت نام پای ته ورسېد او ورپسې چې دوی هر کال د جنورۍ د 10 څخه د فبرورۍ تر 20 پورې د ثبت نام لپاره اپلیکیشن خلاصوي. یعنې په ویب سایټ کې د جنورۍ د 10 څخه د فبرورۍ تر 20 پورې د ټولې نړۍ څخه خلک ثبت نام کولی شي. یعنې دا د دوی د ثبت نام هغه مرحله ده. کولی شي چې په دې 40 ورځو کې له هر ځای څخه خلک ثبت نام وکړي. کله چې فبرورۍ 20 راورسېږي نو دوی کله اپلیکیشن تمدید کوي، کله نه تمدید کوي. کله چې تمدید نشو بس فبرورۍ باندې ثبت نام پای ته ورسېد او باقي چې کوم مراحل دي، کله چې فبرورۍ 20 باندې ثبت نام پای ته ورسېږي نو مارچ، اپریل او مای دغه 3 میاشتې دوی زموږ په اسنادو په پروسس باندې کار کوي. یعنې د ټولې نړۍ څخه چې د څومره اپلیکیشنونه رالېږل شوي، اسناد رالېږل شوي، دې ته هلته یو کمیټه ناسته دغه اسناد ارزیابي کوي. د دوی د شرایطو له مخې هغه کسان پکې مشخص کوي چې کوم د دوی خوښ شي. کله چې دغه 3 میاشتې دوی په دې اسنادو باندې کار وکړي نو جون او جولای میاشت کې په دغه 3 میاشتو کې چې دوی ایمیلونه لیږي خلکو ته. مخکې چې یو په تېرو کلونو کې چې یو دوی چې به کله هغه ثبت نام واخیست نو افغانستان ته به هم ډایرکټ د انټرویو لپاره ایمیل رالېږه. په تېرو 2 کلونو کې چې دوی فقط د لیسانس لپاره په کابل کې د ترکیې سفارت لخوا یو امتحان اخیستل کېږي، فقط د لیسانس لپاره او د کوم ماسټرۍ او دکتورا لپاره د انټرویو لپاره اتومات ایمیل رالېږل کېږي او د کامیابۍ او ناکامۍ د هغې په انټرویو کې معلومیږي. خو که لیسانس ته چا ثبت نام کړی وي نو هغې ته یو ایمیل راځي، په هغه ایمیل کې ورته د امتحان ځای، د امتحان تاریخ هغه ټول مشخص کېږي. په مخکې کلونو کې دغه نه و، امتحان نه و، خو په تېرو 2 کلونو کې دوی د لیسانس لپاره د ترکیې سفارت لخوا امتحان اخیستل کېږي. په جون او جولای میاشت کې دغه د امتحان او د انټرویو لپاره موږ ته ایمیلونه راځي. ایمیلونه ځان سره همیشه یاد ساتئ. کوم ایمیل چې مو ورکړی و د هغې پاسورډونه سره یاد ساتئ. که موبایل هم ورک شي نو کولی شئ چې بیا دغه ایمیل خپل موبایل کې بیرته ریکوري کړئ. کله چې دوی امتحان واخلي یا هم په جون او جولای میاشت کې موږ ته ایمیل راشي او امتحان هم ورکړو یا هم انټرویو لپاره ورغلو نو اناونسمنټ یعنې د نتایجو اعلان چې دی ارلی اګست یعنې د اګست په لومړیو کې کېږي. اګست په لومړیو کې موږ ته مشخصا ایمیلونه راځي چې کامیاب شوي او که ناکام شوي. یعنې قطعي تاریخ چې اناونسمنټ ریزلټ چې دی هغه د اګست په میاشت کې کېږي. د اګست له لومړیو څخه موږ ته د کامیابۍ هغه ایمیلونه شروع کېږي. هغه ایمیلونه چې څه رقم دي د هغې نمونې به موږ تاسو ته په ټلګرام ګروپ کې ځان جیک کړو چې دغه د کامیابۍ ایمیل دی او دغه د ناکامۍ ایمیل دی. کله چې ایمیلونه راغله انټرویو ورکړه نو ورپسې چې کوم مراحل دي په اګست میاشت کې مو خامخا دوی به زموږ په پاسپورټ باندې کار کوي. د ویزې اړوند چې کوم دغه دي هغه مراحل به پوره کوي او بالاخره په سپټمبر میاشت کې به ګو ټو د ترکیې یعنې ترکیې ته به استول کېږي. په خیر الله دې وکړي چې هغه ویډیوګانې کتلې وي د هغې د زړه موران پوره کړي. د سپټمبر په میاشت کې به انشاءالله که چېرته کامیاب شوی نو په خیره سره مخ په ترکیې به شئ. یاد ساتئ کوم دوست که کامیاب شو نو هیله ترې کوو چې بیا دې موږ له یاده ونه باسي او یو
خط دغه دې راکړي چې موږ ستاسو د ویډیو د برکته دغه ثبت نام وکړو او موږ دغه ترکیې ته کامیاب شو دا ترکیې ته لاړو انشاءالله دغه اړوند معلومات او دغه هغه کوم دوستان چې کامیاب شوي دي دغه هغه تجربې به هم تاسو سره شریکول محترم دوستانو دغه هغه لنډ معلومات پرې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي اوسي او چینل سره